بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبره د نبی صلی الله علیه وسلم په هغه اخلاق کې و. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دین د اسلام هغه 380 خوونه لري. کله چې بندل الله رب العزت اراده د خیر وکړي نو د یو خوې کې دوه خوینو کې سو خوینو کې ورته الله برخه ورکړي. یو ابو بکر رضی الله عنه او رسول الله ورته ویلي دا 380 ټول خوینه ابو بکر پتا کې موجود دي. اوچت انسان قیمتي د جنت ټول دروازې په ابو بکر لاواز کوي. نبی صلی الله علیه وسلم باندې کې دا ترغیب منګ لراکه چې اے خلکو د ابو بکر بشه بتا سره روانه گئی عمر بشه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کې عزتمن صحابه وبشه. بزمو شو درس ماغي کې په دې مناسبت باندې چې ترغیبا انسان عمل کې راولي چې دا کم خوې دي کم عمل کې راوصلو د کم نزان ساتل. نن به یو بل خو تشریک د الله په فضل او کرم سره په دې مناسبت باندې چې انسان تیزان وساتي الکسل سستوبه لټي. انسان چې کله د دین په کار کې خاص کار مانځي کې سستوب کوي ورو سواله کوي چې زمړ وبشي ګورو با د دې خو دومره بد اثر به انسان باندې پروځي چې جنت نه به سړی راټینګ او رامنه شي د جهنم په طرف باندې روان شي. دا څومره خطرناک خبره ده. د دنیا کې زموږ اوسه کوشش هم دار چې رب العالمین و جنت ته داخل کې دا عملو کو دا څومره قیمتي او چت عملونه کوو چې به منګي سستو موجودي. د دې سستو د وجنه به انسان جنت پریدي او جهنم په طرف باندې رواني کی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم بار دا ویلي اللهم اني اعوذ بك یا الله زبنین سم بتا باندې من الکشه سستوبنا سسوال نه بچ کا کسر اصل کې ویلې شي سلا د لغت څومره علما چې راغوج سړی وګوري د کتابونه کاف شین لام ماده چې به شي کې راشي وې دي کې معنا د درندوالي ده او د کینسلو یاره دا تکمیل نشي رسیدي. لکه اوس اکثر انسانانو کې دا عادت دی تر دین یو کار په لور ترغیب کو تشویق کا نو دا چې یاره دا خوري ګران کار دی دا مشکل شي منګي وکړو دغه پر اسباب د کم ځنه پیدا کو دغه مرزونه دا چې معنوي مرزونه دي په کوم یو انسان کې موجود شي د جنت ته برسله ور باندې محروم شي. د سستو زب چې هغه نشاطت میدان لدانګل دا به د جنت په طرف باندې به سړی رواني. امام نووي په نامه باندې عالم دی هغه فرمایي وسستوب دا منه کسل التغافل عما لا ينبغي التغافل عنه. د یوشینه غفلت په کار نه دی او ته غفلت وکي دقه د کسل معنا دا او دا سړی د جنت نه محرومي. څه مطلب یو عمل په وخت کې ډېر قیمتي دی الله رسول باندې ډېر اوچت عمل ډېر ترغیب ورکړي او ته یې سزا د غفلت کې شوې د ځان به نور شي نه بن کړي دی د دین غفلت په کار نه خو لیکن تا وکي د دې غفلت نتیجه دا ده چې الله به تعالی جنت نه رامنه کی او د جهنم په طرف باندې روان کی. ځکه دې خدا مقصد دی نعوذ بالله من ذلک چې څنګه الله دا امر موږ لکړي لیکن هغه په دې باندې نه پويږي زور باندې پويږم ځکه میزان له دقه لار ټاکلې ده او دا خبره شریعت الله بارک ولړي سم خیال هغه بچر د کامیاب شي هیڅ چرته نه. قران او سنت چې به کله انسان مطالعه کوي وی ګوري دوه قسمه سستوب دي. یو کسل العقل بعدم اعماله في التفكر والتدبر والنظر في الاء الله. الله رب عزت تعالی دا خبره کړې ده چې انسان به دې شي کې سوچ وکا به دې کې نظر بن کا او ته سوچونه کې او نظر بن نه کې نو تا کې فکری سستوب راغی لکه فکری جګړه. يهود نصارا دوی دا غواړي چې همیشه مسلمانانو خاص کر دغه د ازونه طبقه په یوشي باندې مصروف او بند وساتي. نږدې مثال لري فرعون د سی ویلي
چې کله د موسی عليه السلام سره اراده مقابله ولرله او پوښتنه چې موسی اوس حقانیت ښکار کیږي حامان ته ویل چې مال یو بنگله جوړه کا او دنګ بنگله جوړه کا چې زبده کې وخی جمع د موسی د الہ سره جګړه وکم دلته اوس ګورئ بنگله جوړول او هغه به اخر له رسول او به هغه له فرعون قتل او به د موسی د الہ سره خبرې کول د نړۍ وروسته خبرې دي لیکن ټول امت فرعون بدی سیاست د دې غب کې راګیر کو چې رب بنگله به جوړیږي او ډېر اوچته بنگله به او به باغی کې فرعون برخیږي او د الله سره خبرې کوي نو دا وخت تر یو ډېر وخت پورې دا خلک دی فرعون مصروف وساتل لکه اوس یهود نشواره یو کار کوي یو معاملې روانه کې وځي پورې ورسي مسلمانان په ایسه بند لیکن به وګړي هر ودا مسله خو څه شو چې اوس په دې بل طرف باندې تمامول پکار دي ډیر مسلمانان ایسه خپل سیدادونه به باغی کې وربند چې باغی ونی شنه به په دې بل باندې یو شی دوی راوټه کی او هغه کیږي او نه کیږي څو وخت کیږي علم الله لا نتیجه به شي علم الله لا لیکن ټول مسلمانان ایسه بای کې ربن کې خپل استعداد او ارڅو د دشمن د مقابله نه فارغ شو د خپل کې لاندې وزي د کار لاندې وزي چې هغه هیڅ کار نه دی د قمر چې په انسان کې کله موجود شي الله رب عزت بر سره د جنت نه محروم کی دا به قسمه قسم کله د مسلمانانو لپاره ولو بر استل کله یو پروګرام رسل کله یو شو کله بل اهل علم غیر اهل علم دا ټول په دې کې بن ساتل الحمدلله مسلمان معلومه او ارچ راکاره ده دین ویل شي کسر العقل د عقل سستوبه الله رب العزت تعالی دا ویلو چې په قران کې سوچ بند کا د الله په مخلوقاتو کې بند کا د الله په عظمت کې بند کا ته هغه استعدادونه پرې خو د بل طرف د مصرف کړل د دې وجنه شیخ الاسلام لګي چې کله انسان د الله په مخلوقاتو کې سوچ وکي الله رب العزت بر دې چې انسان قوي ایمان نصیب کړي شلګار مخکې مونږ ویلو قران کې سوچ او د الله په نمونه کې او د الله ذکر او د الله نو دعا کیسه اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم معجزات پیژندل او دغه شخصیت د اسلام دین خو بیان د هر قسم کفر او شرک نه جدای الله له وخت ورکول د علماء سره ناستا علم د قران او سنت اخلاص ادب نه کار غسل او د مؤمنانو سره مینا د هغه سن لري کېدل چې تا د الله لري کوي jihad عمل صالح او بل نظر د الله په مخلوقاتو کې چې دین سره د الله عظمت معلوم کیږي چې خلکو د اسمان دومره لوی دی دا غر دومره لوی دی دا نور سپګمې دومره لوی دی دا انقلابات او وصل دومره لوی دی چې دا نور خط شپه ختم شي دا ورځ راځي چې ورځ ختم شي دا شپه قادي دا غمونه دي مرګونه دي ژوند دي نو هغه ځکه چې هغه د متصرف دی د کنټرول کوي هغه به څومره لوی ذات داغه به بندګي پکار ده اغله انقیاد دویم سوسو د بدن دی سوسو د بدن دا معنا چې الله رب عزت تعالی دی شي امر درکړي چې ته د عمل کرا ولې ست د غینه ورسش لکه حدیث کې راځي بهر سره فرمایي رسول الله فرمایلی دي ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر یو سره کته منافق وای نشه تا باندې ګرانه تمامي د څنګه مال منافق ویلي رسول الله فرمایي یو سړی چې معلومه کې چې لکه زب منافق مو کبنو مانو دا د ماخصن او سر منځ دی ګوري کله ماخصن منځ او سر منځ بده باندې بوش تماميږي او ګران تماميږي ورته او شدید نشي رسول الله فرمایي چې دا منافق انسان دی او المنافق کامل منافق دی نیمګړی منافق هم نه دی چې معمولی خصوصي بدونه بګره منافقت دی او بس علل المنافقین ویلې نو دا څه په دې کې راغلي چې دې منځ نه دا سړی ورسره شو سارو ماخصن او رسول الله فرمایي ولو يعلمون ما فيهما وی بدی سره ما ذکر کی چې دا څومره برکت ته کدا خلق بدی باندې پوي شي نو دوی بدی جمله او جماعت راغلي وي د منزله براغلي وي ولو حبا اگر خبره کو ناټو باندې ورته راخویدلی ولې نه وي دومره اجر پکې دی د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم سستوبه یو نتیجه معلومه کړه غدا چې انسان منافق وي جوړېدل او به وی چې کوم انسان به د منځ کې برخه وانه لینو زما اراده ده چې خلک ځان سره روان کم څډیر لري راځم او هغه انسانان چې هغه د منځونو کې برخه اخستنه ده نو ایسه دغه کورونه زبده ور باندې وسوځو ما اې د انسانانو کورونه بل وسوځي ختم به کی تاوان ورواړي
د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د سستوبه نقصان بیان کې منافقت کې غرزیدل په دنیا کې او په جهنم کې د انسان دا کور پور باندې سوځول او کله چې انسان منافق دا غزه به جهنمي د چا کور چې پور باندې سوځل کېږي هغه ګوره به جهنمي نتیجه دارو وتلا چې کله په انسان کې د سستو مرض واقع شو د دې مرض نتیجه بدای چې دا سړی به ایسره جهنم په طرف باندې الله روان کی د دې زده چې نشاطت ته د الله بندګۍ لبیک ویل او ډیر په مینه محبت باندې راتلل دا دلیل دی چې دا سړی په دغه عمل د خپل حرکت ته وجنه د جنت په طرف باندې روان شي درې څه شپته کوي کې یو خیدا امام الشرح المانی کې لیکلی دی د روایت په تشریح کې یا ایها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اے د ایمان والا وسو وجره شکر تاسو ویلي چې وزه فی سبیل الله د الله بدلار کې تاسو درانه شي ال ارض د اسمه کې لا اې دې دا معنا دا چې ما الینا ال الدنيا وشهواتها الفانيه وې دې دنیا له اسم اعلان وکړي دغه خواهشات له اعلان وکړي دا ګور ډیر سر ختميږي دې آیات کې مفسرین دا خبره ذکر کوي یو انسان د ثړې نه نیول لکه سړی د بدیشنه کې ونه شي او دوه غرب مرتور کې چې لکه تاسو ما دا کار ولې نه کوي دې آیات کې ګوي کې رب العالمین موږ تاسو سم دې ثړې نه نیولې یو ځړه کرا کړي چې کله به تاسو باندې جهاد فرض عین کوم او بهم تاسو د دنیا له دغه خواهشات له دې بنگلور او د کورونو جوړول او د نقشو جوړول اعلان کوي الله وی دلیل اخر څه دی دا سوستو پتا شو کې راغی وکرهتم مشاق الجهاد او بد تاسو غني هغه د جهاد تکلیفونه هغه وینه هغه زخمونه هغه سفرونه هغه بخوبینه سره د دینه چې پایغه کې تاسو نه خیر دی نتیجه دارو وتلا چې کوم یو انسان کې سستو به الله به د دې مرز د وجنه دا سړی د جهاد د صفت نه محروم کی الله به مجاهد نه جوړي او چې کله یو سړی د جهاد پر ضد په وخت کې ځان حاضر نه کی د انسان لازم الله په قهر دی او د الله قهر چې چاله متوجي شي دا انسان به جهنم په طرف باندې رواني کی خطرناک مسله ډیره ګرانه خبره ده قران او سنت چې کله انسان باندې کې مطالعه کې ډیر آیاتونه او احادیث هم دي زید بن ارقم فرمای وی رسول الله فرمایلی دی اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل یا الله سبحانه باندې پنین سم سستوبنه نبی صلی الله علیه وسلم رب العالمین لدا ویلي الله زما په بدن کې زما په حرکت کې سستو پیدا نه کی د دین کار لراوړاندې کېږي مډیر په نسل باندې ته باندې پنین سم زګه د ابلیس او حربره چې زه په کې راګر کړي ما اوس په کې مار لاندې کېو د جهنم په طرف باندې به بوجي رب تعالی میزان سپارلې دی والجبن والبخل یا الله سبحانه باندې پنین سما د بوزدلی لا او د قشندري بخلنا بوزدلی دا معنا د الله د دشمن نه یرا ابن ابي دنیا مکارم الاخلاق کې لیکلي دي وې دی ولې قهرمان چې وختونو کې چې د شجاعت سره ویلې شي لکه دا موږ تاسو یادو چې لکه خالد ابن ولید دی علي ابن ابي طالب دی زبير ابن عوام دی مقدار ابن اسود دی عمر ابن الخطاب دی ابو دجانه دی ابو عبيده ابن جراح دی عمرو ابن العاص معاويه رضي الله عنهما یا د امت مسلمه د لوی قائدین او قهرمانان انسان څنګه قهرمان جوړیږي څنګه بهادر او شجاع ازمره جوړیږي وی هغه ویل چې بده کې هیڅ نشته قدم را خبره ده چې صبر او ساعتنا د دشمن په مقابله کې یو غنټه ټینګ ودرېدل چې کله جګړه شروع شو او یو غنټه نیمه غنټه ورته کله ودرې ته ورستنه شو بس په خپل ته بادر شو نبی صلی الله علیه وسلم ذکر حدیث کې ویلي اللهم اني اعوذ بك يا الله زبتا باندې پناهینی سما من الجبن تبوزدرینا چې دشمن سم راغلی نه وي سما دنګلی والبخل استبد دین باندې صبر بندگانو باندې خرچنه کول دین نبی صلی الله علیه وسلم پناهینی ولیدا وعذاب القبر عذاب القبر الله د قبر د عذاب نه بچاته د قبر به ډېر عذاب د عثمان ابن عفان بارک راځي هغه چې کله قبرستان لراغه دومره به جوړ شړل چې ګیره مبارک ویلم د شو حدیث کې راځي رسول الله فرمای وې دا چې خطرناک ملائک پدې کې دي چې دغه د غاکونه دي چې لکه د شړل غوي کوي او سترګې دي چې لکه د قلعي دی ګونه خطرناک شکل والا مهنه یمرن الله رب عزت په دې قبر کې به انسان باندې مسلط کوي محدثین به دا وجه ذکر کوي چې دا نه یمرن ولې مسلط کوي ځکه الله دنه نمونه دي انکار کړو او رسول الله فرمایي اقرا د شي مارونه دي مارانا
چې د ډیرو زهرو د وجه نه وي دا غره سر د وکتم نشته لري که یو مار چرته راشي د دنیا کې پوکیږي د ارسه به ختم شي شنه دې په دې منځ کې د الله راګیر شي او د شي ګروزونه که غر له چرته اخلاص کوي شنه هغه ور باندې زره زره کېږي او د انسان به کې راګيري به مدام ویلی وو چې د قبر عذاب انسان له متوجه کېږي بس اهل علم فرمای چې کوم انسان د تشمی ته ځان نه ساتي او خاص کر چې غلی کوي شرک کوي منځ نه کوي منځ نه وخت کوي د مور پلار نه فرمانی زنا کوي عمل د قوم لوط نور خل شر دعوت ولا وینا کول عمل بینه کول مخه مخه په شایبونه ویلا قبرستان کې میتیاز کول د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو لکنزل بیزه ټیکسونه خاصله په دې باندې د انسان له قبر عذاب متوجه کیږي او به ویلي اللهم آت نفسي الله ورکس ما دي نفس تقوا هغه تقوا او پاکه کا انت خير من زکاها زکات غره د هغه چاني چې هغه د نفس په کوي تر دې واقدار مولای اللهم اني اعوذ بك من علم ان الله سبحانه په انسان د اق علم نشي خير بکني نفع ومن قلب لا يخشع دا غزلنا شي غيرينا ومن نفس لا تشبع دا غزل نفس شي غمړينا ومن دعوه لا يستجاب لها دا عقد عن چې غیر لپاره بالکل سره اجابت نشي لا يستجاب لها ګوره دې حدیث کې تاسو وګورئ ان اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الله د سستونه مې بچ ساته دلیل به دې چې دا خطرناک مرض انسان د جهنم په طرف باندې رواني اړنګو بنګ د دین کار چې کله راوړاندې کیږي منزل راځي نو دا څه د خوب اړه کې کله چې په دې جمع کې ولاړې په نشه کې خدمت ولاړې په دې سب کې چې ولاړې ته دا ګمان کوي چې رسول صدا به خوب شوي دي دغه حرکتونه او د عملونه چې کله په انسان کې موجود شي انسان بر جهنم په طرف باندې رواني کی جنت د الله سره محروم کی تاسو دې حدیث وګورئ چې کله د شپې سره ودی او سر جمع نه اوچتیږي نه څومره خطرناک ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی ويقظ الشيطان على قافيه راس احدكم ويغوټه اچو شیطان په دې ورسته طرفه د سر د یو ساسو اخر د وختو چې په دې باندې وغوټه درې غوټي چې کله دا سړی ودیش او په اره غوټه باندې دا خبره کوي چې مړه علیک لیلن طویلا ډیر وګد شپه ده سملا وزل اذان وکي ګورو بسرا فاذا استيقظ شکر دا سړی راوچت شي فذكر الله الله آیت کې چې الحمدلله الذي احیانا نو دی وګټ اخلاص شي واذا توزع شکل به او د سګي د بل وګټ اخلاص شي او شکل مونږ کې نه بیا غدرې مغټه فاصبح نشيطا سباج دا سړی ګوري رسول الله فرمایي تر تازه نفس ډېر مزیداری والا کدا چرته برودي چې لکه وخت زیات دی او کدا نور راوخی چې به راوچت شي و اصبح خبيث النفس دا چې صبر او شتي کې دا نفس ګندوي کسلان او د قشن سست پست وړنګ وبنګ او دا خو به ابن حسن بصری فرمایي د دنیا د کار چې راوړاندې کیږي ډېر ورته نشيتي او د دین کار چې راوړاندې کیږي او داته سستو پکې لکه قران کې سوره توبه کې الله د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې و په دې باندې سره به منافق جوړي علي بن ابي طالب ویلي وی چې کله واځي سس پستی او چې ملګری وسره ډېر دنګونه ورکه سب برابر کې نجري ودرېږي الکه رامخله شورس شه او چې په خپل اجره کې پروتي او کور کې پروتي سر منظم نه راوچتيږي علي بن ابي طالب فرمایي وی بدیل شړی کې ریاض او دا شړی د الله په نسبت د سوره توبه د وجنا منافق ګرځي چې سره منافق شوی به وشو څه انس بن مالک نه نقل لې وی سره د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی یسالو ته سوال ته کو چې رسول الله څخه راکا نبی صلی الله علیه وسلم ورته صاحب ګور کې شي نشه وی او یو سړی غو نشته چې موږ غوندونی مې یو دني مې ځان لاندې وارو او دا شولو کې چې باقي وبسکو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا دواړه راوړه وی چې کله ورته راوړل نبی صلی الله علیه وسلم بلاس باندې ونی ول وی ویل څوک بدا والی یو سړی ویل چې به ور په والم ورکه څوک ویل چې زیت والی یو بل ملګری ویل چې زه په 2 روپۍ دا به سوالم اغله ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم دا 2 روپۍ واغستي او انصاری له ورکړه وی ویلې و دې یو باندې طعام ول د خپل اهل د ویسو بده بل باندې یو تبر ته شو غیره دا والا وی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې خپل لاس یو لاس ته بده تبر کې ورته واش به ورته وی جلار شه د غره کې لرګي کوا اخر سوا 15 سورې ګور دلته ونه ګور زلار شه غره کې
وېدا سړی لاړو لرګي به راوړل او خرڅول به چې کله راغی تقریبا 10 روپے ګټلې وې 10 درهمه بده باز باندې جامع واخصو په باز باندې طعام واخصو رسول الله ورته ویلي وی هاذا خير لك من ان تجي المساله وېدا تعالی غره د دې خبر نه چې دا سوال راشي دا سوال راتګو کی سب دې مخ باندې په ورځ قیامت یو تور داغه چې بل چا د لاس هم شنی ولې جلک راکا دغه نه تبر والا پغری کې لري وکا هغه خرج کا د خپل لاسونه تڼا کې کا وېدا ډیر بهتر دی په نسبت سره دی عمل چې په دنیا کې د لاسونه غو کړي او په هغه دنیا کې د دې سوال د وجنه ستاب د مخ باندې تور داغونه خلک د ګوري جلک دا په شکل اق سوال غړي دي د حدیث تاسو ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم د سستو مقابله ونی ولته د سستو خلکو کار دی بدن جګ جوړي او بدغه تیار باندې مختی لاس یو ګذګړي چې لګا راکا د دنیا یو ټک کار نشي کولای د انسان د دنیا د زوال سره مخامخ کیږي او د آخرت او دین د اسلام څومره اوچت دین رسول الله څومره اوچت همت والا چې ټول امت مسلمه ټول انسانيت ترغیب کې د اوچت همت په طرف باندې چې شړیا خپل الله سنت ترنا کې او په دې غره کې کار وکاو او مزدوري وکاو خپل اهلم په عزت باندې پیسې راوړو جامیم ځان له جوړ کاو خپل هم ګرځا په نسبت سره دل چې بل انسان له دلاش نیولې او صاحب د مخ باندې پورز قیامت تک تور داغونه الله ولګي دې ویل چې د اسلام محاسن صرف اگر که شرط دا سړی د شي فقيري شي بالکل د عمله را ماته کړي یا قرض وړي یا بالکل د شي وسنړي چې دا شرط ځان له مزدوري وکي نو به کده د عذر د وجه سوال وکړي څه خبره به کې نه انس بن مالک فرمای مالک بن نصر نقل لې چې رسول الله فرمایي درې قسمه لاسونه دي فيد الله لا زال وشته ويد المعطي او لا زاغه چې ورکون کې راغد الله لاس نږدې او لاس سائل چې دغه کتره نو معنا دا شولا چې کوم شسته په لاس کې اضافه هغه د خلکو لور کنه دا چې بل چې د لاس وګد نیولې چې لکه تماله شراکا ځکه دا د سستوب علامه ده د شي علامه ده چې تابه د جنت تور باندې محروم کړي جهنم په طرف باندې دا روان برکت او د رزق تنظیم به رب العالمین برابرې تاسو فرمایي وېما د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر مرګ لاندې کړي چې هغه به دا خبره کوله چې اړو شی په اندازه لري تقدیر کړي او د عبد الله ابن عمر نه دا خبره اوریدل چې رسول الله فرمایلی دی و اړو شی په تقدیر کړي حتی تر دې دی انسان وکړتو او قما قنتوبه و دا اوم چې د تقديري خبره ده لیکن انسان به کوشش کوي د وکړتو په طرف باندې چې دا سستو په دې کې ختم شي او کله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې وکړ انسان هغه چې د خپل ځان سره حسابي وکړ عمر ابن الخطاب رضوان سره حسابي کوله ملګرو له بهم دا ویلي او هغه انسان چې د مرګ وروسته ژوند لپاره د تیاری وکي عمل وکي نتیجه دار وته چې کله انسان د مرګ وروسته ژوند شاغل ورشي د قیامت او د جنت او د آخرت ژوند دا غره لپاره تیاری کې خو په دې سړي کې سستوب نشته او چې دا قرار پرو د خوبونه کوي د ورځې دکاندارانه ذمہدارا بلی وکړه او د شپې بیغمه پر وتل دا سړی د رسول الله د قانون مطابق قمقل انسان نه ده وکړ سړی خو دې ویل چې د ځان سره حسابي د بل چا سره حسابي څنګه اخلاق کوي چې لکه دومره پیسې وراله دومره زمونږ لړاله لیکن د خپل ځان سره د حسابي وکړ دا چې زم مرشم زما د من ورسه بل ژوند شروع کیږي د غیر پر ما څه تیار کړی چې دا تیار ته وکړو ته پوه شې چې پتا کې سستوب نشته بلکې پتا کې نشاطت دی تبر جنت په طرف باندې روانېږي او قمقل سړی هغه رسول الله فرمایي چې د خپل نفس تابعداري کوي دا نفس د خپل خواهش برابر کړي لري او په الله باندې بيد شي امیدونه ورمانونه لري چې مړ الله بخون کړي الله موږ معاف کړي کنه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې چې پتاوس کې وسړی رسي والی او بلار شي غرلا یو ګډه لرګي راوړي او هغه په بازار کې خرج کړي او دا الله رب العزت تخوانا د رزق تنظیم برابر شي وې دا د لغره د په نسبت سره د خلکو له لاس وګد نیولې کې دي چې څوک ورګو کې دي چې څوک ورنه صبر خلکو ته دا وګد لاس نیولې د سستوب د علامه ځان کې پیدا کړه او کله به د شي ویلي ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله نو ورېدلې دي وې چې بتاوس کې یو کس سر وخت لار شي د غرلا او په خپل شابه لرګي راوړي او په دې باندې د خلکو نظام مستغنی کی وې دا د بهتره ده په نسبت سره دې خبر لشه د بل چا نه سوال وکي کې دې چې هغه شاور کې چې ور نه کی دا بر الله سودا د لاندې لاس نه غوړه دی او خرچه کو په هغه چا باندې چې داغه ډوړې په تامه لازم دا چې هغه ستا بچی ته ماته کسانه اې دې سستو به شنو ځان سره یاد ساته یو نقصان بګی دا دی چې
چې د دې انسان د همتونه به الله مړکی او چې کله د سړي همت کمزور شو مړ شو دنیا کې ناکام قبر کې ناکام میدان د حشر کې ناکام نتیجه دا جوړه شو چې په دې درې ډګرونو کې سړی ناکام شي دا سړی په خپل په کم طرف باندې روانيږي جهنم په طرف باندې وېما چې کله په انسان کې سستوبي دا د شی ولاره دا چې د خلکو مالونه به په ناروا طریقه باندې اخلي رشوت غلاګانی اختطاف ډاکی دا کارونه چې څوک دا ګوره بدمعشان چې دوی موږ بدمعشان یو موږ دا رقم خلک یو موږ چت خلک یو خلک تکتو دي مالونه اخلو دا هغه انسانان دي چې په ټول انسانانو کې په اعتبار د همت سره کمزوري خلک هم دي چرته د حلال رزق کوشش ځل کولای نشي پر دې مسلمانانه د مال اخلي او بل نشه خبره ده چې د انسان د رسول الله د احادیث معلومیږي د الله رب عزت نه لري کیږي تا چې بزان کې سستو پیدا کې کده منځ دی او کده مال ګټلو دی او کده بل کده بل نتیجه به دی چې الله به د خپل ځان نه وشړي چې الله د ځان نه وشړي ځان نه برباد کړي چې الله وشړي نو به کې پاتې شو مانه د جنت نه به سړی محرومي او بل نشه مسله به دا ده چې کله په یو قوم کې سستو راغی بل همیشه خپل لاس ولولو د شي انسان به هیڅ چرته د کامیابی سره مخامخ نشي همیشه به ذلیل او پریشان او دا دلیل در په دې همت پر وتلو باندې دی د شي انسان به ذلیل د شي انسان بسپکی نو ځکه رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې سو شپته خوینه لري چې الله رب عزت تعالی اراده د خیر او نو باز خوینه د توفیق ورکي یو خو مون پای کې نن تشریح هغه دا د سستوب نظام ساتل کدا د منځ په باره کې یو کدا د عمل په باره کې یو کدا مال ګټلو باره کې چې په حلال طریقې چې انسان کې دا مرز کله راغی رب العالمین بدار جنت نه محروم کی او د جهنم په طرف باندې بدار روان کی او چې کله په انسان کې نشاتتي اوچت همتي نتیجه دا چې په دې دنیا کې هم دا سړی عزتمند التم عزتمند او د عزت نتیجه دا چې الله به دا سړی جنت لور داخل کی الله رب العزت موږ تاسو سره بچو ساتي او د نشاتت په طرف موږ تاسو الله روان کی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین